بسم الله الرحمن الرحیم. راځو مایکروسافټ اکسل ته. نن ورځ وایي چې څنګه د یو مکتب شکیه یا نتایج جوړولی سو. ډېری ملګرو میسیجان کړي وو چې څنګه کولی سو په یو مکتب کې شکیه یا د مکتب نتایج جوړ کړو. نو دغه لپاره ګوري دلته موږ جوړ کړي دي فایل او درجه او د نمرو مجموعه ټول چیش کوي اتومات راباسي. کامیاب او ناکام هر څه چیش کوي اتومات راباسي. راځو څنګه کولی سو چې داسې یو ډول شکایه یا نتایج جوړ کړو. راځم زه دا کاپي کوم په یو نوي شیټ کې کار ورته کوم ترڅو تاسو ښه ورباندې پوه شئ. ښه راځم دا به کاپي کوم دې شیټ ته به راسم په دې ځای کې به پیسټ کړم. ښه تاسو ښه ورته متوجه شئ ترڅو مو ښه سر په خلاص شي. راځو دا مو یوه شکا راواخیستل. لومړی خو یې دلته مثلا دغه کم کس نوم دی. راځم زه دا ورته وایم چې دا د چا په نامه ده، دلته د همغه نفر نوم ورته لیکم. نوم به یې دلته ورته ولیکم. نوم یې مثلا دا د چا په نامه ده، د احمد په نامه. د احمد په نامه. ښه او دلته د پلار نوم لیکم چې د پلار نوم یې څه شی دی. پلار نوم بیا دلته ولیکم چې د پلار نوم مثلا خان دی. ښه راځئ دا به یو څه اندازه به یې غټ کړو، اندازه یې ورته ترڅو واضح معلوم شي. دا یوه شکا ده چې نوم یې احمد دی او د پلار نوم یې خان دی. په دې کې لومړی مضمونونه دي، د هغه څه وروسته د چهارنیمه امتحان نمرې دي، هغه څه وروسته د سالانه امتحان دی، او دلته یې د نمرو مجموعه ده. په دې مجموعه خو مو سر خلاص دی. دپاره خو هغه د سم فرمول دی، هغه سمپل فرمولونه چې which is equal to sum. مثلا سره کم دا ګورئ د چهارنیمه امتحان نمرې مو ورکړي دي او دا مو د سالانه امتحان نمرې دلته غواړئ مجموعه کړئ. is equal to sum زما is equal to sum قوس شروع ورته وایم چې دا له دې سره څه شي جمع کړه. هغه وروسته قوس بند انټرفیس. ګورئ اوس راځم دا په ټولو باندې اپلای کوم، داسې راکشوم تر دې پایه پورې. ګورئ په ټولو باندې چې ځلې اپلای شو. اوس دا نمرې له دې سره څه کړئ جمع کړئ. دا د نمرو مجموعه ده. اوس دلته راځم په دې کې موږ تاسو ته درې شیان ووایو. یو لکه د نمرو مجموعه ده. مثلا د راځو په نتایجو کې ګورو دلته د نمرو مجموعه ده. مثلا دا راځم کنټرول سی دا کاپي کوم او دلته په دې شیټ کې وایم چې کنټرول وي. ګورئ د نمرو مجموعه ده، دغه څه وروسته پایله ده او دغه څه وروسته درجه ده. دا شیان بیا څنګه پیدا کړو؟ راځو لومړی د نمرو مجموعه پیدا کړو. په دې کې خو هم د همغه فرموله کار اخلو is equal to مساوي سم قوس شروع ورته وایم چې دغه ټولې راته څه شي راته جمع کړه. دا ورته انتخابوم، دغه څه ورته قوس بسته او انټرفیس. ګورئ مجموعه راته راویستل 460. راځم دا داسې تر دې فایل څه شي کوم راکشوم چې په دې ټولو باندې څه شي اپلای شي. 460 د څلور نیم میاشتني امتحان دی، 600 اتیا د کلني امتحان دی. د دواړو امتحاناتو د نمرو مجموعه څو ده؟ 1146. ښه دغه څه وروسته یا مثلا پایلې غواړم چې پیدا کړم چې کامیابه دی ناکامه دی څه رقم دی. غواړم چې څه شی پیدا کړم؟ پایلې پیدا کړم. د دې لپاره بیا زه د کوم فنکشن کار اخلم؟ د اف فنکشن څخه. اف او اند. راځم is equal to f قوس شروع end. end په دې خاطر ته هم ځکه چې ډېر شرطونه پکې شي کوم پکې وضع کوم. په لومړي شرط کې ورته وایم که چیرې مثلا د دغه نمرې باید لوړې یا مساوي وي. په چهارنیمه امتحان کې نمرې په هر مضمون کې باید مثلا تر 14 پر مضمون کې یو نفر د خپلې کامیابۍ لپاره باید چې 14 نمرې څخه لوړې یا 14 نمرې باید چې پوره کړي. زه ورته وایم چې دا نفر باید د دې نفر نمرې په دغه مضمون کې یا باید 14 وي او یا تر 14 لوړې. صحیح شو. دغه څه وروسته کامه. دا مې لومړی شرط ورکړ. راځم دغه ساحه چې کومه ده دا ورته څه کوم ورته کاپي کوم. دا ورته کاپي کوم د خپل اسانتیا په خاطر. دلته مې کامه ورکړه. دوم مضمون ورته وایم چې په دې مضمون کې هم باید همداسې عملي اجرا شي. ګورئ کنټرول وي مې په دې مضمون کې دریم مضمون کې هم باید دغه رقم، په دې مضمون کې هم باید دغه رقم، په دې مضمون کې هم باید دغه رقم، د مضمون کې هم باید هم دا رقم. ګورئ ټول مضامین به داسې ورته انتخاب کړئ. په دې مضمون کې هم دغه رقم،
په دې مضمون کې هم باید نمرې یا د 14 سره مساوي یا تر 14 لوړې وي. دې کې هم باید د 14 سره یا مساوي وي یا لوړې وي. په دې کې هم باید یا د 14 سره مساوي وي یا لوړې وي. دې کې هم باید یا د 14 سره مساوي وي یا لوړې وي. همدارنګه په دې مضمون کې هم همدارنګه په دې مضمون کې هم همدارنګه. ګوري په ټول کې مې چې ورته انتخاب دا څه ورسته قوس بسته کامه. کچېرې د نمرې یا د 14 سره مساوي وي په دې هر مضمون کې او یا تر 14 لوړې وي نو بیا دې څه وشي دا ورته ډبل کوټیشن زه ورته چې هغه دې څه شوي کامیاب دي. هغه ته څه شوی کامیاب په 4 میاشتني امتحان کې کامیاب ډبل کوټیشن کامه. کچېرې بیا داسې یو حالت سره مخ نسو یعنی تر 14 کمې سولې هغه سره دې بیا څه وشي بیا نو ډبل کوټیشن هغه ته بیا وایي چې ناکام هغه دې بیا چې شي ناکام. صحیح شو. هغه ورته ډبل کوټیشن او قوس بسته انټرپریسو. ګوري اوس دا کس ته دی په ټولو مضامینو کې تر 14 چې وړي دي لوړي وړي. ګوري په ټولو مضامینو کې تر 14 وړي. کچېر دلته یو د جیولوژي مضمون دی مثلا په جیولوژي کې دا کس ته 15 نمرې وړي. ګوري ناکام شو اتومات. ولې ناکام شو؟ ځکه موږ ورته ویلو چې په ټولو مضامینو کې د حد اقل باید د 14 سره نمرې چې شي مساوي یا تر 14 لوړي وي. که زه چیرې راسم دا برته ورته 10 کم یا تر 14 لوړي ګوري به څه کامیاب شو. همدارنګه راځم دا ورته هم چې کنټرول سی دا په دې باندې هم چې کوم اپلای کوم یعنی د نمرو په مجموعه کې په هغه امتحان کې په کلني امتحان کې بیا سره کم دی باید د 4 نیمه او د سالانه نمرې سره جمع کیږي. د دواړو د نمرو په مجموعه کې یو نفر باید کم از کم د خپل کامیابی لپاره باید 15 نمرې پوره کړي. نو زه راځم دغه 14 پر ځای ورته 15 دا ټول ورته څو کوم 15 کوم دا به هم ورته 15 کوم یعنی د په سالانه امتحان کې د خپل کامیابی لپاره باید نمرې تر 15 لوړې وي یا له 15 سره مساوي وي. که 15 وي هم کامیاب دی او که تر 15 لوړې وي هم کامیاب دی او که چیرې تر 15 کښته سولې هغه بیا چې دی ناکام دی. راځم دا ټول دغه چې په 4 نیمه امتحان کې ورته 14 کړي وي هغه ورته 15 کوم. دا کار د خپل اسانتیا په خاطر کوم یعنی که زه برته فارمول لیکم دا بیا ډېر وخت نیسي. راځم دا ټول دغه فقط هغه 15 د 14 پر ځای ورته 15 لیکم. ښه راځم دا به هم ورته 14 پر ځای 15 کوم. ښه دا به هم ورته 15 کوم. دا به هم 15 کوم. دا به هم 15 کوم. دا مې هم ورته 15 کوم. صحیح شو. او دغه اخري چې کوم دي دا مې هم ورته 15 صحیح شو. دا اوس ورسته انټر پریسو. اوس وګورئ دا کس چې کامیاب دی راسه ځکه چې په ټولو مضامینو کې څو پوره کړي دي 15 پوره کړي دي. که زه چیرې راسم مثلا په دغه مضمون کې د نمرې چې کمه کمې کوم دا ورته 22 کوم. ګورئ د دی ناکام شو. ولې ناکام شو؟ ځکه دلته د نمرې تر 15 چې سولې کمې سولې. د 4 نیمه سالانه امتحان نمرې مجموعه تر 15 چې سوله کمه سوله. که زه چیرې بیرته راسم دا ورته د 22 پر ځای ورته 22 کوم برته ګورئ چې شو کامیاب شو. دا خو چې شوی پایلې خو باندې وپوهېدلې چې څنګه پایلې پیدا کیږي یعنی که اوس کامیاب وي که ناکام وي هغه په خپل سره چیش کوي راپورت کوي. دغه څه وروسته درجه ده. درجه یعنی ماته په دې نتایجو کې اول نمره دوم نمره دریم نمره ټول اتومات چې کړه معلوم کړه ټول اتومات درته معلوم کړه. د دې لپاره زه راځم دا چې کوم کاپی کوم سو نور کسانم چې شوي را سره دلته کنټرول سی ورته وایم دې ساحه کې دلته ایږدم دلته ورته وایم چې په دې ساحه کې کښېږدم دلته ورته وایم چې دلته کنټرول بیک. صحیح شو. ښه یو څه یې دې خواته راسکوم د په څنګ کې وکړو دلته. ښه همدارنګه بیا ورته وایم چې دا کنټرول سی یو بل کس به هم د ځان سره باید چیش کو وویل دلته ورته وایم چې په دې ساحه کې کنټرول بي. اوس را سره 3 کسه شو. راځو دې کې به څه تغییرات راولو. دا به هم یو اندازه ښه دا قلمونه به ورته غټ کړو د دې چې دی دا قلم به هم ورته غټ کړو او دا کوم قلم چې دی دا به هم ورته غټ کړو. راوځو دې بل ته د دې نفر به هم دا قلم غټ کړو دا قلم به هم ور غټ کړو دا قلم به هم یو اندازه غټ کړو. ښه راځو دا کس چې دی مثلا هغه د احمد په نامه و دا مثلا د
چیش په نامه دی د صمیم په نامه دلته ورته صمیم لیکم د پلار نوم یې چیش دی مثلا د پلار نوم یې ګل دا مې ورته ولیکم لازم دی بل کس ته دا کس دی مثلا د دې نوم بیا کوم محمود دی د دې نوم بیا محمود ورته ولیکو دا محمود دی مثلا د پلار نوم بیا جان مې ورته ولیکم اوس وګورئ زموږ سره درې کس اوس په درې کسو کې موږ غواړو چې دا پیدا کړو چې کوم یو اول نمره دی کوم یو دوم نمره دی او کوم یو دریم نمره دی د دوی په نمرو کې هم یو اندازه چې کوو تغیرات راولو مثلا د دې کس نمرې دا ورته 18 کومه ښه دا یې د 28 څخه دا یې هم ورته 18 کو ښه همدارنګه دا یې هم د 22 څخه ورته 22 کو او دا یې هم د 28 څخه ورته 18 تاسو فرض کړئ چې دا درې جلا جلا کسان همدارنګه په سالانه نمرو کې بیا هم یو اندازه تغیرات راولو دا ورته 40 کو او دا به ورته 22 کو راځو د دې کس دا نمرې به یې هم ورته تغییر کو 5 څخه به یې ورته 15 کو رابطه دې کس ته د دې په نمرو کې به مې یو اندازه تغیرات راوړو دا به ورته 15 کو ښه دا به ورته 15 کو دا به ورته 40 کو ښه دې نمرو کې دا به ورته 20 کو همدارنګه دغه کومې نمرې چې دا به ورته 18 کو او دا به هم ورته 18 کو ښه دا کسان دي اوس غواړو چې په دې کې اول نمره دوم نمره او دریم نمره چیش کو پیدا کو دغه دپاره بیا راځو فرمول لیکو چې از ایکوال ټو RANK د دې فرمول څخه چیش کو استفاده کو کله چې مداوله کې کو شروع په دې کې درې یو نمبر دی بل ریف دی او بل آرډر دی په نمبر کې لومړی ورته وایم چې غواړم چې دا کس چې کوم دی هغه څه وروسته کامه لومړی کوم کس چې هغه څه وروسته قوس شروع ځکه چې موږ سره څو کسان دي راځو ریف ته په ریف کې همدا ورته انتخابوم F4 بټن کلیکان تر څو ادرس چې معلوم شي کامه راځم کوم چې دوم کس دی دوم کس ورته ښیم راځو د چهارمه امتحان کوم اول نمره او دوم نمره ورته چې کوو پیدا کوو راځم دا ورته انتخابوم دغه څه وروسته F4 بټن پریسوم دا مې چې کله ورته انتخاب کې F4 بټن پریسوم دغه څه وروسته کامه مې چې کله فریز کړه راځم کوم چې دریم کس دی دریم کس هم ورته چې کوم ورته انتخابوم د دې کس د چهارمه امتحان نمرې انتخابوم دغه څه وروسته F4 بټن او دغه څخه وروسته قوس بسته کوو قوس چې مکله بسته کوي دغه څه وروسته کامه په کامه کې دغه څه وروسته آرډر دی په آرډر کې ګورئ ډیسینډینګ او اسینډینګ دی یعنی دغه نمرې غواړي چې د یو څخه دی کښته وشمارل سي یعنی داسې دي راسي اول نمره دوم نمره دریم نمره او که د فایده خوا وشمارل سي دریم دوم اول سره کوم زه ورته وایم چې ډیسینډینګ دي سي یعنی د صفر څخه چې شروع سي او دغه وروسته قوس بسته انټر ورته پریسوم صحیح شو راځم دا کنټرول سي دا کاپی کوم او دلته ورته وایم چې کنټرول وی دلته په دې ساحه کې او دلته ورته وایم چې دا هم چې کنټرول وی ګورئ د څلور نیم میاشتې نمرې مجموعه 426 ده د 426 ګورئ دا دوم نمره دی دا دریم نمره دی د نمرې پر د باندې لاس ډیری او د څلور نیم میاشتې نمرې راځو 426 کوس مثلا دا کس راسي دا کوم چې د احمد په نامه دی د نمرو کې چې کو تغییر راول دا ورته چې ورته کوي دا به ورته مثلا څوک دا به ورته 18 کو راځو دا چې کومې دي دا به ورته 18 کو همدارنګه دا چې کومې دي دا به ورته 14 کو نمرې به ورته چې ورته کوي ګورئ د خپل سور رالی دوم نمبر رالی ګورئ فایل د سونس اول نمبر کم یو رالی دا رالی ګورئ د نمبر پر ډیر دا اول نمبر رالی هغه دوم نمبر رالی او دا سور رالی دریم نمبر رالی سر مخلاصو همدارنګه راځم د سالانه امتحان دی همدارنګه پیدا کوم بیا هم دغه فرمول څخه چې کوم استفاده کوم از ایکوال ټو رانک RANK قوس شروع لمړی په نمبر کې په نمبر کې لمړی دا ورته انتخابوم صحیح شو
دا مې چې کله دغسې وروسته کامه قوس شروع دا غواړم چې مقایسه کړمه F4 بټن او دغسې وروسته کامه غواړي چې د کوم یو سره چې کې مقایسه کړي راځم د دیو د سلانه نمرې هم پیدا کوم غواړم چې له دیو سره مقایسه کړم د F4 بټن دغسې وروسته بیرته کامه بیرته غواړم هغه بل کس هر څو کسان چې وي همدارنګه بیا تاسو غواړم چې دا کس F4 بټن دغسې وروسته قوس بند دغسې وروسته کامه کله چې کامه غواړي چې اسینډینګ ډسینډینګ ورته وایم چې غواړم ډسینډینګ یې کړم نو 0 ورته لیکم دغسې وروسته قوس بسته انټر پریس ګورئ دا زموږ سره په سلانه امتحان کې چې دی اول نمبر دی راځم کنټرول C دا کاپي کوم د په دې ټولو باندې چې کوم اپلای کوم دلته ورته وایم چې دا هم چې کوم کنټرول V او دلته هم چې کوم کنټرول V دا هم چې کوم ورته کنټرول V کوم ګورئ هغه اول رالی دا دوم رالی او دا چې شي دریم رالی ګورئ په دې کسانو کې دې ته چې کړی د ناکامه سلانه امتحان کې دا کس چې دی ناکامه دی ولې ناکامه دی ځکه دلته د نمرو مجموعه تر 15 چې شوی دی کمه شوی که زه راسم دې ته مثلا دا ورته 4 کړم بیرته د چې سره کامیاب شو ګورئ او دا کس ته هم ناکامه ځکه ولې ناکامه لیکل ځکه دلته د نمرو مجموعه تر 15 کمه شوی دا 4 راخم دا ورته 4 کوم 4 نه بلکې باید 9 دا ورته 9 کوم شپه 9 هم نسو پورا دلته 15 دي دا ورته څو کوم 15 کوم اوس ګورئ دا سړی بیرته شو کامیاب شو اول نمره رالی پس 1109 نمرو چې ده مجموعه ده اول نمره شو دا کس دریم نمره ده 1102 نمرې دي او دا کس دوم نمره ده 1100 ګورئ د دې نمرې تر ټولو چې دي ډېر دي 1100 نه دي دا 1100 دي 2 نمرې تر کم دي او دا بیا 1102 دي 5 نمرې تر دې کم دي